السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تر حمد صلات او سلام وروسته نیمه پیړۍ د مخه مو د ګران هیواد اخلاقي وضعیت په اماني دور کې د هیواد په پلازمینه کې د ګډا او نڅا مکتب پرانیستل سو چې بیا د پاچا ظاهر په دور کې په 1425 هجري شمسي کال د کابل پوهنتون د تاسیس سره سم د هنرهای زیبا په پوهنځي بدل سو. د کابل پوهنتون ټولې محصلین برمنډې وې، مکلف وې چې پرتوخکلي لوڅ سر په جورابو کې پوهنتون ته راسي. په کابل ښار کې د قمار او زنا مرکزونه او د دولت لخوا لایسنسونه ورکړل شوي وو. په ولایاتو کې به د رمضان په میاشت کې د ښاروالیو لخوا کمپونه لګېدل، هلته به ته سهار موسیقي غږېدله او شراب به بادېدل. د جنوب غرب او شمال غرب ولایاتو کې خو خانان او هلکان ساتل. په جنوب غرب ولایاتو کې په نانی او په شمال شرق ولایاتو کې کندوز او تخار کې د بچبیریش په نوم یادېدل او دغه کار افتخار باله. د هیواد په ټولو سیمو کې د زیاتره خانانو او ملکانو په دیرو کې به رباب، سیتار او منګی ځوړندو. په ودونو د خوښیو په مراسمو کې به ښځې او هلکان نڅول. زنا، لواطت، عیاشي او فحاشي عامه وه. تعلیمي ادارې د بد اخلاقۍ مرکزونه وو. زیاتره معلمین او د پوهنتون استادان بد اخلاقه او بېدینه ول. دین یې توره ارتجاع بلله. د اروپایي پوهانو څخه په الهام اخیستو د اسلام سپېڅلي دین ته هم د اروپا د کلیسا د باطل دین په سترګه کتل چې یوه بېوزله ښځه به کونډه سوه او زوی به یې لږ غټکی سه. ځینو به ډمانو سازندګانو سره کړل، هغوی به ورته ویښته اوږده کړل، زنګ او جامن به یې ورته وتړله، په ودونو کې به یې نڅاوه. ځینې ښځې به چې دینداره او هوښیارې وې هغه به یې طالبانو سره کړل چې زه ډوډۍ به یې په پوله وي. شتمنو خلکو به خپلو ښادیو ته ډمان راوستل او غریبو خلکو به طالبان. نه سیاسي پوهه وه او نه دیني او عصري پوهه. د امان الله خان په دور کې چې د شپږم صنف فارغان هلکان او جنکۍ پاریس، لندن او ترکیې ته واستول شوې. د بېرته راستنېدا په مهال د دین او ساینس د دښمنۍ اروپایي تصور او لباس له ځانه سره راوړ. اروپایانو ورته ویلي وو کله چې موږ دین پرېښوده موږ پرمختګ وکړ، تاسو به هم بېدینه سئ نو تاسې به هم پرمختګ وکړئ. په دغه مهال چې څومره عصري معلمانو زیاتره یې دین ته د دښمنۍ په سترګه کتل. دوی د دین وارثان علما او روحانیون ذلیل لیدل او ملت هم په جهل او فقر اخته و. دغه هر څه یې له اسلامه ګڼل. علماو هم د عصري علومو پوهانو ته د بېدینه په سترګه کتل. دیني علماو به ځینې اسرائیلي روایات زمزمه کول چې ځمکه د غوایي په ښکر ولاړه ده او داسې نور. دغو خرافاتي خبرو هم دین ته صدمه رسولې وه. ځینې علما، پیران او مشایخ له دربار سره نږدې وو. هغوی به د شاهانو حکمرانانو مداحي کوله او د ملت په سترګو کې به یې خاورې شیندلې. ملت هم دوی ښه نه ګڼل او په سپکه سترګه یې ورته کتل. بمدې اکتفا کوو. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.